السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو څنګه یې؟ خیر دی، برابر یې، ټیک ټاک. پوسټونه مې کتله، د یو ملګري سره مې رابطه مو عثمان شکور صاحب سره مې رابطه مو کړه. ما ورته ویل چې یار بره دانش صاحب لیکلی شوي دي چې دانش صاحب مړ دی که څنګه، خو الله دې نه کي. ډېر افسوس دی، ډېر د مقام افسوس مقام ځکه دی چې په کردار کې یو سړی مړ کېږي، هغه د میډیا رالي او یو ماشومه د یو بې ضمیره انسان قتلی، د هغې سره د په ظلم کې د قتل کېږي، د هغې تپوس دې نه کېږي. ارمان دی زه وایم چې لکه مطلب د دې نه خو درله مرګ پکار دی چې په ډرامه کې سړی مړ شو، هغه میډیا راغستی دی، په ټولو دنیا یې وګرځو. د هر سړي د پوسټ کو د هر سړي په ذهن کې کېنو یو ماشومه ارمان دی، خو چې پښتنه ده نو پښتو ده که نه، پښتنه ده ځکه داسې کېږي. ارمان د میډیا خرڅه ده، چې میډیا نه وي خرڅه. اوس په هېڅ هم دا دغه او سبا بله خبره ملګرو، بله خبره مې ذهن له راغله چې سبا کم احتجاج دی، سبا چې کم احتجاج دی ورو زه خو باره یم. زه خو کوې قسم په خدای چې مرګ تم پکې تیار یم، که څوک مې وجني لا اله الا الله محمد رسول الله که انکار وکړمه. مور پښتون ناوړی یم او پښتون به یم، پښتو به وي در قیامته پورې. خو ملګرو سبا چې کوم احتجاج دی نو ټول په نره باندې د طاهر بهي سره وردېږئ، لاړ شئ پېښور ته چې د دې ماشومې ته انصاف میلاو شي. یوازې دغه ماشومه نه ده، زما په خپله ماشومه لور کور پاتې شوې ده، زما په خپله ماشوم زوی کور پاتې شوی، زما د رونو نونه شته، زما د خویندو نونه شته، زما د ملګرو نونه شته. زمونږ په قام کې په هر پښتون چې وي د هغه به لور نه، دغه ماشومه نه ده، د دغې مور او پلار نشته، د هغې پلار مسافر نه، زه مسافر نه یم. دلته ما سره دا ملګری چې ناست دی دا مسافر نه دی، د ماشومان شته چې دا بل ناست دی دا مسافر نه دی. ارمان دی میډیا والا توبه. زه وایم چې دا ځمکه به کله شلیږي او د اسمان به کله راپرېوځي. دغه وخت ته انتظار کوئ، دغه در باندې را روان دی چې د یو غریب سړي تپوس نشته او په ډرامه کې یو اداکار مړ دی، د هغې تپوس شته. د ستاسو په ښار خو یې لوګې قدرې درغلی نه دی، یو پښتونخوا وه په کلونو پسې اور بلېدو. ارمان دی میډیا والا چې په اداکارۍ کې په ډرامه کې یو اداکار مړ شو، د هغه به یې مونږ خو نور څه بار بار د سره لایو راځو، تاسو مو هم پې خولې له راوستي یې. خو ملګرو دغه یو پیغام دی، ښکاره پیغام دی چې دې ته خامخا پانسي میلاو شي، خامخا دې ورته سزا میلاو شي. داسې سزا نه چې هغه دې په داسې طریقه مړ شي چې لکه مطلب بس مړ شو، کیسه ختمه، مړ نه سکولیام پانسي دغه نوخار بچو کې او بس. دغه ورکوټې پیغام مې درله درکو. وروره اوس مې پوسټونه کته یو ملګري سره مې رابطه وکړه، هغه ما وی که دانش صاحب وایي چې دانش بری به یې لیکلي دانش کې موت، نو مونږ وی چې دا کم د دانش صاحب باندې څه چل شوي الله دې نه کي، خو مهرباني وکئ وایي چې د دې خبرې مخنیوي وکئ. دا ګورئ سبا چې نن په هغه ده، سبا په مونږ ده، سبا په مونږ ده، سبا په مونږ ده. طاهر بهي چې کوم پر جلسه به کوي پوره من احتجاج دی، ټول په هغې کې شرکت وکړئ، ټول لاړ شئ په پېښور کې او د دغه خبرې مخنیوي وکړئ چې دې یو سړي له کلیام پانسي ورکړي، قسم په خدای که څوک دا حرکت وکړي، خو که دله یې پانسي ورنه کړه نو باید چې زموږ خپل بچي بچ پاتې نه شي، باید چې زموږ بچی مخکې تعلیم ونه کړي، باید چې زموږ بچی د کور نه بار ایریا هم ونه ویني، د کور نه بار دوکان هم ونه ویني، دې حد ته به پاتې شو. او دغه ملګري را سره ناست دي، بس هغوی غریبانان مسافر دي. الله دې هر انسان د دغسې مصیبت نه وساتي. الله په امان.